انتظار قطار. په هره دقیقه کې یو انسان د دې دنیا نه رخصت اخلي، پرواز کوي. موږ ټول د دغې شیبې په انتظار کې ولاړ یو، ناخبره یو چې څومره رانه مخکې دي او څومره رانه شاته. موږ له دې قطاره نه وتای سو، نه شاته کېدای سو او نه هم مخته کېدای سو. دې انتظار، دې قطار او رفتار ته ژوند وایي. د انتظار هره شیبه باید مقصد ولري، ارزښت ولري. یو څه د ځان دپاره پکې کول دي، یو څه نورو ته ورکول دي. تا سره هم وخت کم دی، هغه سره هم. یو بل ته ښې تحفې او ښې خاطرې ورکړئ. هر چا ته ارزښت ورکړئ، دا لږ وخت تقسیم کړئ. د بل غږ ته غوږ ونیسئ، خپل غږ تر بله ورسوئ. وړو وړو شیانو ته ژوند ورکړئ او خوند ترې واخلئ. د یو چا په مخ مسکا راولئ، د یو چا ژوند کې ښکلا راولئ. یو چا ته مینه ورکړئ، لاس ورکړئ، اخلاص ورکړئ. دغه د انتظار وخت په سوله او محبت تیر کړئ. دې خلکو سره بیا نه وینئ، ملامت او ندامت سره مه ځئ. رخصت نه مخکې په رضا او خندا اجازت واخلئ چې بیرته راتګ نسته.